अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूसुफ जै डिजिटल सर ज़ैम एजाज खान कतुनको द वीलॉग बाकायदा आगाज़ बद अहम तरीन खबर नकोम प खैबर ज़िला वादी तिरा सीमा के मैदान सीमा के द कौम बर कंबरखेल और दगरंग द कलदम तहरीक तालिबान तरमेंज मुज़ाकिरात कामयाब शवी दी। मुख्तलिफ ज़राइयों तरलास शवी मालूमात मुताबिक दा द कलदम तहरीक तालिबान सरा द कौम बर कंबरखेल द मकामी जरगे दा दोहम मुज़ाकिरात कुम ची वैली कीगी च सहदा पोरे कामयाब शवी दी। د دې نړوان د څنګه چې تاسو ته پته ده د میدان یعنی د تیرا میدان بوټان سیمه کې اولنی مذاکرات سوره روان دي شو پای کې مقامی جرګې د کلدم تحریک طالبان سره په سیمه کې د امن او امان په حواله او د خدشاتو په حواله چې کوم دی خبرې اترې کوي. د دې وروستو دغه شدت پسندو چې کوم دی دوی جرګې ته وویل چې موږ له لږ مهلت راکړئ په افغانستان کې چې کوم د دوی مشران دي چې دوی د هغوی سره مشوره وکړي. د دې وروستو به تاسو ته مونږ تفصیلات درکړو. نو نن چې کوم دی په باقاعده توګه دویمه جرګه کامیابه شوې ده. دغه جرګه اگر چې په برباغ سیمه کې ترسره شوې ده، په دې جرګه کې په 15 نکاتو باندې دواړو فریقینو اتفاق کړی دی. په هغې کې د ټولو نه اول دا دی چې عوامي مقاماتو رهایشي علاقو نه د حجرو او دغه رنګ د کورونو نه که چېرې په سیکیورټي فورسز باندې فایرنګ وکړی شي، نو په باقاعده توګه په دې کې چې څوک انوال ملوث د خلاف کاروایی کولی شي. د دې نه علاوه هیڅ یو تنظیم یعنی د هیڅ یو تنظیم عہدیدارانو ته یا غړو ته دا اجازت نشته چې په یو سیمه کې اوشر زکوات یا بتا اصول کړي. د دې نه علاوه ذاتي عوامي جګړې او دغه رنګ جرګو کې مداخلت او دغه رنګ طرفداري به هم د تحریک طالبان غړي یا چې کوم عہدیدار دی طرفداري به هم په جرګو کې نه کوي. د دې نه علاوه اهم ترین پوینټ دا دی چې قتل، تشدد یا اغوا واقعات کوشي، نو د دې متعلق به د برقم برخیل چې کوم جرګه ده دوی به معلومات شریکوي د دې میلیټنټ سره، او که چېرې دوی بې ګناه ثابت شو نو په باقاعده توګه به د تنظیم د عہدیدارانو او دغه رنګ که په دې کې ملوث وي عام غړي، نو د هغوی خلاف به برپور کاروایی کولی شي. یقینا د برقم برخیل قام چې کوم دی د هغې مشران دا مذاکرات کامیابي چې کوم ده دا یو لویه ګټه ګڼي. ذرایع وایي چې دغه جرګې دا ویلي دي چې د ډېر وخت نه دوی په دې کوشش کوو چې په دغه سیمه کې دوی د امن لپاره د دغه خلکو سره خبرې وکړي او نن په باقاعده توګه څه حده پورې د 15 پوینټونو پورې دغه مذاکرات چې کوم دي کامیاب شوي دي. کتونکو د ویلوګ په دویمه برخه کې هم ما سره اهم ترین خبر دی. نن په ټول پاکستان کې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی خپل سیاسي طاقت ښودلی دی او ټول پاکستان یو قسم لا چوک کړی بند کړی. نو د دې نه دا ثابتېږي که چېرې تحریک انصاف دا سلسله مزید جاري وساتله نو د دې استطاعت لري چې هغوی ټول پاکستان باندې نظرانداز شي. کتونکو څنګه چې تاسو پته ده د عمران خان په قید کې 2 کاله پوره شوي دي. د دې ورځې مناسبت سره تحریک انصاف یا تحریک تحفظ آئین پاکستان د پلیټ فارم نه په ټول ملک کې د احتجاج کال ورکړی شو او نن ډېر کامیاب احتجاجونه شوي دي، خصوصا پنجاب کې او خیبر پښتونخوا کې کامیاب احتجاجونه شوي دي. د دوران ځای په ځای د پولیس ترمنځ او دغه رنګ د پولیس او د مظاهرچیانو ترمنځ جړپونه هم شوي دي، شلنګ هم شوی دی او چې کوم دی یو شمېر ناخوشګوار واقعیات مخې ته راغلي دي. کتونکو دا په داسې وخت کې دا احتجاج کیږي کله چې په ملک کې د جبر او ظلم چې کوم دی راج دی او دوی په باقاعده توګه نشي کولی، هیڅوک نشي کولی چې دا رنګه سیاسي طاقت مظاهره وکړي، خصوصا څوک چې د حکومت یا د اسټابلیشمنټ خلاف وي. نو څنګه چې تاسو ته نن پته ده په سوشل میډیا باندې په مین سټریم میډیا باندې تاسو وکتل چې په دې احتجاج باندې مکمل بندیز و، خو په سوشل میډیا باندې چې کله موږ دا مناظر وکتل نو موږ ته دا ثابته شوه چې دا یو لوی احتجاج و. د دې نه علاوه عمران خان خپلې پارټۍ ته دا ویلي دي چې دا اولنی احتجاج دی او راتلونکي وخت کې دا رنګ احتجاجونه دی برقرار وساتلی شي. یقینا په دې کې سیاسي دباو ډیر زیات سیوا کیدای شي. څنګه چې مخکې تاسو ته پته وه چې اول به احتجاج د اسلام آباد په لور و، د هغې چې کوم نتایج و هغه داسې خاطرخوا مخې ته رانغلل. دا دویم آپشن دی چې په ټول پاکستان کې سیاسي کارکنان احتجاج ترسره کړي او پرامن احتجاج ترسره کړي. عمران خان وایي چې د دې احتجاجونو سلسله به جاري وي. د دې نه دا ثابته شوه چې تحریک انصاف یو سیاسي طاقت دی، یو حقیقت دی او دوی څه ټایم هم په پاکستان چې کوم نظام دی په هغه اثرانداز کیدلی شي، سړکونه بندولی شي، هایویز بندولی شي او نور چې کوم کاروباري مراکز دي یا چې کوم ادارې دي دا بندولی شي. د دې نه علاوه بل اهم ترین خبر دا دی چې حکومت په باقاعده توګه اپوزیشن ته د مذاکراتو دعوت ورکړی دی او ویلي دي چې په 26م آئیني ترمیم څوک چې دا موجوده نظام دی دا ګل
سړه نظام چې کوم دی د دې بنیادی سبب چې کوم دی هغه یعنی د نظام له چې کوم طاقت ورکړی شوی دی یا د عدلیې چې کوم شکل خراب کړی شوی دی هغه د دې 26 امندمنت د لارې شوی دی. اوس حکومت دا وایي چې موږ په دې 26 امندمنت باندې د اپوزیشن سره یعنی د پاکستان تحریک انصاف او نور سیاسي پارټو سره مذاکراتو ته تیار یو. دې لړ کې قومي اسمبلی اجلاس ته وزیر قانون اعظم نذیر تارړ خطاب کې ویلي دي چې په ملک کې د مزید ګرمجوشي جوړه نه کړې شي او په کار دا ده چې دا مسایل د مذاکراتو د لارې حل شي او چې موږ کینو د یو بل سره بیټک وکړو نو دا مسلې حل کېدلی شي. کتونکو تر دې دمه د تحریک انصاف د حکومت چې کوم وړاندیز دی په دې باندې سره د عمل مخې ته نه دی راغلی خو روز د کې امکان دی چې تحریک انصاف هم د حکومت د دې وړاندیز یا چې کوم افر دی د دې جواب ورکړي. د دې وروسته به موږ معاملات مزید واضح شي. کتونکو همدا و د نننۍ ورځ همترین ویلوګ. راتلونکي ویلوګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.